امرالله صالح ته د یو افغان لیک اول خو زه هیڅ نه پوهیږم تاسو کوم ارزښت یادوئ خو خیر له دې تیریږو لوبغاړو همیشه د بل د راپرځولو او هیوادوالو ته د خوشحالۍ ورکولو لپاره خولې تویې کړي خو تاسې همیشه د همدې درې رنګه بیرغ او له احساساتو ډک ملي سرود تر چتر لاندې لنډغریزم ګلمرجانیزم فساد غلا واسطه بازي او توکم پالنې ته وده ورکړي لوبغاړو له ځان سره بیرغ د جاینماز غوندې په غېږ کې ګرځوي لوبغالي کې د سرود غږېدا پر مهال د محمد نبي هغه نمجنې سترګې او ژړا هیره شوه د لوبغاړو سپیرو مخونو ته د پام نه و لکه یتیمان د جونو پوهنتونونو تړلو پر وړاندې ته د لوبغاړو ټویټونه نه دي کتلي سره له سانسوره کله په ټپه کله په بیت کله په معقوله او کله په الفاظو د رڼا ننګه او د تور تم غندنه کړې دا هم پرېږده تاسو خو ولس بېنوا پرېښود وتښتېدئ 20 کلن نظام درڅخه سقوط شو په شمار دا څو لوبغاړي څه وکړي دوی مجبور دي د ولس خوشحالۍ لپاره هر څه په ځان ومني له طالبانو سره عکسونه اخیستل خو عادي خبره ده څه وکړي انکار وکړي طالبانو یو حقیقت دی که ته یې منې او که نه منې او که یې نشي برداشت کولی راشئ هېواد ته او مقابله وکړئ زه پوهېږم دا کار په ژوند هم نشي کولی خو هسې زموږ په پرهرونو مالګې شیندي خلاصه دا ستاسو له سیاسونو ښه خاطره نه لرو خو لوبغاړو همیشه وطن ته کارنامې راوړي زنده باد یې کیسې ډېرې دي خو نه په ما کې د لیکلو تاب شته او نه مې هیوادوال حوصله لري ګنې ډېر څه مې په زړه دي لیکنه اسیر مشواڼی که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ